ملګرو له تاسو سره چې په موبایل کې څونه هم اپلیکیشن دي که په دې کې تاسو سره داسې ضروري اپلیکیشن یو تاسو په خپل موبایل کې هایډ کول غواړئ پټول غواړئ نو تاسو بالکل کولی شئ. نن درته د موبایل یو داسې سیټینګ درښایم چې په دغه سره تاسو په خپل موبایل کې کم ضروري اپلیکیشن دي او هغه تاسو هایډ کول غواړئ چې بل څوک یې کولاو نه کړي نو تاسو بالکل هایډ کولی شئ. څنګه به کېږي دغه لپاره ویډیو لایک کړئ د ځان سره سیو کړئ همدغه شانتې مزید انفارمیټیو ویډیوز لپاره اکاونټ خامخا فالو کړئ. دغه لپاره به تاسو خپل موبایل کې د هوم ته راشئ دلته به تاسو سره دا سکرین شو کېږي نو دلته به تاسو په دې یو ځای باندې دغه شانتې په ځای پریس کوئ چې څنګه پریس کوئ تاسو سره به دا سیټینګ اپشن شو شي تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. دلته دا یو اپشن دی هیډن اپ تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ چې څنګه هم کلیک کوئ ستاسو د موبایل د سکرین لا کوم پاسورډ یا به ورکوئ دلته تاسو ویډیو هم هایډ کولی شئ اپ هم هایډ کولی شئ نو تاسو په دې اپ باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې پلس اپشن کلیک واخلئ. دلته چې تاسو کوم یو اپ هایډ کول غواړئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کو په دې کنفرم به کلیک کړئ دا اپ د تاسو سره هایډ شو. اوس ګورئ دا اپ په صرف په دې ځای کې شو کېږي او موږ سره به په سکرین کې دا نه شو کېږي. همدغه شان که تاسو دوباره ان هایډ کول غواړئ واپس یې لرې کول غواړئ بیا به دغه شان په دې کلیک کړئ او په دې ان هایډ په کلیک کړئ دا به تاسو سره واپس سکرین ته لاړ شي. نو په دې طریقه تاسو دا سیټینګ کولی شئ ضروري اپ پټولی شئ.